محترم او زنانه به د مخلوق سره څنګه محبت کوي دغه شان د خپل خاوند سره څنګه محبت کوي ګوره په زندګۍ کې انسان هر یو کار یوازې نشي کولای خامخا بل ته محتاج وي په کور کې هر یو کس بل ته ضرورت لري دغه شان کته د خپل خواخ سره رښتینی محبت شروع کی نو ډیر سکون به درته ملاوي شي جګړه به ختم شي او زما ذاتی رائے دا ده چې د یو لاس نه هم پلک نه خيږي بلکې دوه لاسونه ضروري وي نو کو تم مخ کې شي نو د خواخ زړه به وګټي محبت یو داسې کائناتي حقیقت ده چې د سخت نه سخت زړه هم نرم شي په ژوندۍ کې به ته ډېر خبرې درو خلکو نه واوري چې ته به هغه نشي برداشت کولای لیکن کته په دې موقع باندې د صبر او تحمل کار واخلي نو د ډېرو شرونو له بخلاص شي کته په خپل ژوندۍ کې د نورو خلکو د جذباتو خیال وساتي او خپل جذبات قابو کړي نو یقین وکړه چې الله تعالی بدل ضرور اجر درکړي د ایثار او د قربانۍ چې کوم مثال صحابه کرامو قائم کړی دی د هغه مثال نه پیدا کیږي کتا سره کم شی ذاتی تور سره دویا درې یا داغه نه زیات وي نو یو ځان سره کېدا یو بل ورکا زکه د بوختو یو متل چې په بل باندې اخري ګل شي او چې په خپل اخري هغه بیا تاسو فدر چې داغه نه جوړيږي په اسلامي معاشره کې داسې هم شوي دي چې یو صحابي یو بزه هغه بل صحابي ته هدیه کړله د هغه د خیال وو چې هغه به زمانه زیات غریب وي هغه بل مخ کې ولېګلا بلا اخر د او کورونا هغه هدیه واپس شو هغه کور ته واپس راغلا چې مخ کې ځان نه هدیه کړی و د ایثار او د قربانۍ داسې مثال په یو تاریخ کې هم نه ملاويږي اوس که چیرته د صحابياتو په دې موضوع باندې خبرې کوم نو بیا بیان ډیر زیات اوږديږي لیکن د دې لپاره د سیرت کتابونه وګورئ تاسو د هغه مطالعه وکړئ نو زنانه ذات لفکار دي چې هغه د خپل مخلوق سره دغه شان پکور کې چې کم دی هغه د خپل خپلوان خاص کر د خواخ سره د بچو سره او د خاوند سره مینه محبت لري خو سم زیدار او پر سکون ژوندۍ د هغه سره تیر کی